دوستانو سلام، ورځ مو په خیر. د کندهار هوایي ډګر ته راغلی یم. تېره شپه د پاکستاني رژیم له خوا څخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمبارۍ وسولې. په دې بمباریو کې د کندهار هوایي ډګر هم شامل و. نو موږ د ملکي هوایي ډګر په بغل کې یو. دغه چې اور پر بل دی دا ملکي ذخیره ده د کیمرا او د ملګرو ملتونو د تیلو دپاره. نو دا تیل ته ذخیره وه، هغه هم دا د منځه یوړل. ځای ملکي دی، ټول تاسیسات ملکي دي چې له منځه تللي دي. دغه د دې تیلو د ذخیرې سره د اوسېدو ځای دی. هندارې ماتې کړي دي او کړکینانو شان یې مات دي. اشنا ده زه دا به پښو مې شوی دی بس. دا دې ساجي څنګه څنګه یې ارغن سره جوړه په خیره ژوندی اوس خیر دی. زما نوم اجداد محمد پاپال دی. د همدې ځای د کامګار پترولیم شرکت پر سر باندې د تیل تخلیې مدیر یم. دغه ځای په نامه د کامګار پترولیم دی، په کامر هوایي شرکت پورې مربوط دی. د دغه ځای څخه موږ خصوصي شرکتونو ته لکه WP، یونهاس، RCRC او ورسره کامر هوایي شرکت تیل ورکول او دا ذخیره هم د کامر هوایي شرکت اړوند وي. تېره شپه دلته چې کومه پیښه وسوله، په دغه پیښه کې تقریبا د 1500 ټنه څخه زیات، یعنې 5,500 ټنه تیل په دې ځای کې موږ ذخیره درلودله چې په الحال تاسو وینئ هغه سوځېدلې ده. 2 کسه سطحي زخمیان لرو، انشاءالله هغه اوس ښه دي، کومه خبر نشته. او د دې ځای کوم مالي زیان چې دی تر $6 لکه پورې خساره رسېدلې ده دغه یاد شرکت ته.